بسم الله الرحمن الرحیم. دا خلک د اول بلاک اوسیدونکي دي، مشران دي او دا دوغ عمره اوږد 6 متره یا 15 متره عریضه یې لیکلی او د خپل د بلاک وکیل څخه ناراضي ده، غواړي چې دا بدل کړي. خو بلاک وکیل وایي چې تر څو د ملي دسترخوان پروسه ختمه نه ما څوک لرې کوی نسي. اوس په دې نه پوهېږو چې دا د ملي دسترخوان کې د څه مطلب ده، څه ګټه ده او دغه نه پرېږدي، وکالت نه پرېږدي. دا ټول خلک ترېنه ناراضي دي. تاسو دا امضاګانې وګورئ، یو سر نه تقریبا ټول بلاک امضاګانې شوي او اخیستل شوي د ټول بلاک څخه او حتی د سر تپې څخه. سر تپه هغه عریضه لږ راوښیه. دا د سر تپې خلک دي چې هغوی ترېنه خپل رضایت اخیستی، نمایندګانې دي چې راضي ورڅخه نه دي. محترم ډګروال صاحب، تاسو اول ځان معرفي کړئ او دا ووایئ چې تاسو د 12مه ناحیه کې څه لپاره د سپین ږیرو سره راغونډ شوي یاستئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډګروال عینالدین د اول بلاک د احمدشاه بابا د اول بلاک اوسیدونکی یم. دغه سپین ږیري چې دلته راټول شوي د وکیل د لرې کېدو په خاطر، دغه زموږ وکیل صاحب 10 کالونه زیات کېږي زموږ وکالت او وظیفه اجرا کړې ده، اوس یې نشي کولی. شیخ افغاني د عمر 15 کلو ته 10 کلو ته رسېدلی، قدرت د کار نه لري او بل په خپل سر باندې خپل کارونه کوي. طور مثال څه موده مخکې کومک امدادي موادو شو د بلاک سره، د په خپل سر خپلو خپلوانو ته ورکړو، مسایقینو ته نه دي توزیع کړي، د نانوایګانو نه ډوډۍ اخیستي، په خپله هفته کې 4000 افغانۍ اخیستلې، اسناد موجود ده، خلک پیشادي ورکوي. بر علاوه د دې نه هر څوک چې ورځي د شهدا او معلولینو د محصلینو نه پیسې اخلي، 2200 روپۍ چې ورکې ورته ټاپې کوي، که د قوالي هم پیسې اخلي، که د شهدا هم پیسې اخلي. دا بالفعل د خلکو لیدلي دي. موږ دې په خاطر راغلي یو دا سپین ږیري چې دا وکیل لرې کړو، په یوازې یو ځوان نفر تعین کړو. آیا تاسو ترېنه دا هیله کړې چې دا وکالت پرېږدي سپین ږیرو؟ دې ته دا دې پسې نفر ولېږه چې ته دا وکالت پرېږده چې موږ بل نفر تعینوو. دی وایي چې موږ در سره انتخابات کوو. باوجود چې دا خبره ماته وکړو چې ته په دې شرایطو دوباره وکیل کېدی نه شي، ول دی د خپل د ګټو په خاطر په فشار کوي.